بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله تعالی مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و آباد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زستا سو مخ کې حاضر یم. نن درته محترمو د پیر دروازې ډیره طاقتوره او ډیره خاص او عظیم الشان وظیفه بیانوم. محترمو، دا وظیفه ډیره مختصره وظیفه ده او ډیر لږ وخت په دې باندې لګي، لیکن عزتمندو دومره طاقتوره او دومره عظیم الشان وظیفه ده ان شاء الله تعالی چې تاسو د ګل پرواز باندې یعنی د پیر پرواز باندې صرف یو ورځ دا عمل وکي، الله جل شانه به بے پناه مال او دولت او د رزق دروازې په تاسو باندې محترم او کولو کی. څه قسمه حاجتونه مو وي او یا زره حاجتونه به الله جل شانه د تاسو پوره کړي، په شرط د دې چې دا حاجتونه جایز وي. الله جل شانه به دغه حاجات دستاسو پوره کړي. دا حاجات ناممکنه ولی نوي، الله جل شانه به غیبی اسباب تاسو ته مهیا کی او حاجات به مو پوره کیږي. مشکلات او پریشانو کې راګیری کریم رب مو دغه مشکلات او دغه پریشانې به دستاسو ختم کی او دستاسو په زندګۍ کې به الله جل شانه د سکون، د اطمینان او د امن فضاګانې قائم کی. زما عزتمندو، تاسو اسه هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې زما د چینل وزټ کړی وي، تر اوسه پورې مدا چینل سبسکرایب کړی ني، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې و نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. زما عزتمندو، د دې نه علاوه کچری تاسو ته تعویذونه پکار وي، تاسو ته نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، ما ته خپل استادانو د دې وظایفو اجازت راکړې ده. تاسو ټولو کتونکو ته زما د طرف نه د دې وظیفې کولو اجازت ده. د دې وظیفې اجازت تاسو ته درکوم. محترم، په دې چینل کې تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. زما عزتمندو، کچره تاسو دا وظیفه او دا عمل کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما. محترمو، د پیر دروازې د عظیم الشان وظیفه دا به دستاسو ژوند بدل کی. چې څه غواړي او څومره غواړي الله جل شانه به دغه در نصیب کی. د دې حیران کن کمالات په ډیر زر تاسو په خپل سترګو باندې ووینئ. کله رزق تنګي وي، الله جل شانه به بے پناه رزق تاسو ته در نصیب کی. مال او دولت به الله جل شانه تاسو ته در نصیب کی. پورا توجه دیان سره کچره تاسو دا وظیفه وکړه ان شاء الله تعالی الله رب العزت پستاسو هر قسمه مدد فرمای. چکم حاجتونه دستاسو وی او یا زره حاجتونه به الله جل شانه پوره کی. زما عزتمندو، یو حدیث شریف کې راغلی د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته فرمای چې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بچ کله فرض موز ادا کو نو داغینا فورن بعد د موز نه فورن پس به خپل خیلاس په سر مبارک باندې کې هودو او دا عظیم الشان کلمات به ویل. نو محترمو، نن د دې عظیم الشان کلمات یو خاص او ډیر مجربه وظیفه او عمل ز تاسو ته بیانوم. زما عزتمندو، دا عمل او دا وظیفه تاسو توجه سره وکي او دیان سره پورا خیال سره وکي، ان شاء الله تعالی ډیر خیران کن فواید به تاسو ته حاصل شي. دینا علاوه زما عزتمند تاسو په روزګار کې یا په کاروبار کې سم مسائل وي، پریشانی وي، مشکلات وي یا بیمارو کې تاسو راګیر یای،
یا زما عزتمند په بدن کې مو هر وخت سنه سه بیماری موجوده یو خکې غینا نو زما عزتمند مونږه به علاج کو دا سنت طریقه ده خو ډیر رونه خويند دا سیدی چې هغه علاج کوي خو هغه ته شفا نه ملاويږي نو محترم دا عمل تاسو توجه دیان سره وکي ان شاء الله تعالی په کامل یقین سره او په مضبوط یقین سره تاسو دا وظیفه وکي الله جل شانه به تاسو ته شفای کامله عاجله مستمره در نصیب کی دغه شان زما عزتمند استادو په کور کې د مال او دولت او د رزق تنګې دي نو داغه د پاره هم د ډیره طاقتور او ډیره خاص وظیفه ده زما عزتمند په کور کې چې څوک مز نه کوي پاغه کې بالمازان وي نو پاغه کور کې خیر او برکت نه وي زما عزتمند موس قضا کول ډیر لوی ګناه ده چې څوک موس قضا کوي نو داغه پکور کې به خیر او برکت نوي داغه پکور کې به جنگ جګړې وي پریشانې وي تکالیف وي مصیبتونه وي او اختلافونه وي زما عزتمند پکور کې نفلونه وغیرہ کوي دغه رنګ زنانه وي هغه د 15 واړه وخت منځونه پابندې سره کوي د سره زما عزتمند د قران مجید تلاوت کې کول ډیر زیات لازمي دي زما عزتمند قرآن مجید د الله تعالی کلام دی نو الله تعالی خپل کلام باندې ډیر زیات خوشحالي کې چې څوک د دې تلاوت کوي نو زما محترمو کچری تاسو 15 واړه وخت منځونه کول شروع کړل او د قرآن مجید تلاوت مو په خپل کورونو کې شروع کو ان شاء الله تعالی الله جل شانه بستاسو په کور کې خوشاله راولي سکون امن او اطمینان با الله جل شانو استاسو په کور کې قائم کی دا رنګ زما عزتمند استاسو د کورونو به اختلاف ختم شي مینا او محبت او اتفاق او اتحاد به قائم شي نو زما محترمو د 15 واړه وخت منځونو پابندي کول او د قران مجید تلاوت کول به هر حال زما عزتمند د پیر دروازه ډیره خاص او عالی شان وظیفه ده زمونږه باز رونه او خويندې ورته د پیر رضوي او مونږ ورته زما محترم د ګل رضوایو او باز خلک ورته د دوشنبه رضوي نو د دوشنبه پرواز باندې د پیر پرواز باندې وتا سودا عمل کوي زما عزتمندو مختصر وظیفه د ټیم په دی باندې ډیر زیات لګي خو لیکن دا ډیر عظیم الشان او د کمالاتونه ډک وظیفه ده زما عزتمندو په دی کې الله رب العزت سم ډیر کمالات کې خو دي د دې ترتیب او طریقې کار زما عزتمند او ډیر زیات آسان دي او مختصر دي طریقې دادا چې کله تاسو د ویډیو او کتل او د پیر رضوي نو زما عزتمند د پیر پرز باندې وتا سودا عمل کوي دا عمل به زما محترم او تاسو د دریو منځونو نه پس کوي درې منځونو کې به تاسو دا عمل کوي کله چې مفرض منځو کو نو په خپل سر باندې بلاس کېږدي او د طریقې سره به دا عمل تاسو کوي اول به زما محترم درې پیری درود شریف تاسو وای اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دینا پس بزما عزتمندو 41 مرتبه یو سلوخ پیری بتاسو دا الفاظ وای تاسو ته پسکرین باندې ښکاری بسم الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم د دینا پس بزما عزتمندو بیا درې پیری درود شریف وای بیا به د الله رب العزت په دربار کې دعا د پاره لاس پورته کې ستاسو د رشته مسله وي د کاروبار مسله وي د اولاد مسله وي اولاد مکیږي نه یشته غنا فرمان دي دا رنګ زما عزتمندو تاسو تکلیفونو کې مصیبتونو کې غمونو کې او مصائبو کې راګیر یې نو پورا کامل بروسه سره توجه دیان سره به تاسو د الله رب العزت نه دعاګانې وغواړئ ان شاء الله تعالی د دې بهترینو کلماتو په برکت سره الله جل شانه به دستاسو هر قسم مدد فرمای تاسو تمام پریشانې مصیبتونه تکالیف الله جل شانه ختم کی او تاسو په ژوند کې تاسو په ژوندۍ کې الله
تعالی نورانیت پیدا کړي ستاسو په کورونو کې به اتفاق او اتحاد الله جل شانه راوني زما عزتمند ډیره بهترینه مجربه وظیفه ده ضرور تاسو دا عمل د پیر پر ځ باندې وکړئ محترم امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښ شي وي که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم بتاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د الله په امان